سلامونه او نیکي راځو نن موږ وایو فیلډ پراپرټیز ان ډیزاین ویو 3 یعنی دغه د درېیمه حصه ده. په دې کې موږ یو درې دانې پراپرټیز چې هغه ډسکس کوو. لکه اول یو چې د الاو زیرو لینث انډیکس ټیکس الاین. نو راځو وایو چې څنګه دا کار کوي. مخکې له مخکې زه راځم ام اس اکسس خلاصوم. کله چې مو ام اس اکسس خلاص کړئ ته تاسو کتلی سئ د کوم پراپرټیانې دي. لکه څنګه چې موږ تېره ورځ په ویډیو کې ریکوایرډ پراپرټي وویله. کله چې به موږ ریکوایرډ پراپرټي یاز کړه یعنی کوم فیلډ چې به موږ په نښه کړی و که چیرې د هغه فیلډ په پراپرټیانو کې چې ریکوایرډ پراپرټي وه او هغه موږ یاز کړه نو په هغه کې به موږ خامخا ډیټا انټروو بعد له هغه موږ مخته نسخ کړی او دغه کوم دویم چې تاسو کتلی سئ الاو زیرو لینث یعنی دا که چیرې موږ ریکوایرډ پراپرټي یاز کړې وي او څنګه باید هلته ډیټا نکو انټر یعنی زیرو برابر راسي او موږ مخته ځو ولاړ سو او موږ څنګه کولی سو. نو راځو اوله واري دا کوم اډرس چې اوس هلته سلیکټ ده نو دې کې زه دغه کوم ریکوایرډ پراپرټیز ته دا یاز کوم او راځم وایم چې هلته خو صرف دا مې وویل چې باید په دې کې خامخا ډیټا انټر سي او مخته بیا ولاړ سو موږ له هغه بغیر موږ مخته نسو کړی مګر اکثره وخت داسې ضرورت وي چې باید که څه هم موږ ویلي دلته د خامخا ډیټا انټر سي موږ به مخته ځو خو بیا هم ضرورت ده دا دغسې امپټي خالي پرېږدو او ځو مخته نور ډیټا یا نور نومونه هغه موږ مخته کارولو. نو د دې دپاره به تاسې الاو زیرو لینث ده دا هم یاز کړئ. کله چې مو یاز کړئ راځو دا سیووو. کله چې موږ سیو کړو راځو ډیټا شیټ ویو ته. لکه څنګه چې موږ ډیټا شیټ ویو ته رالو دلته زه اوس فرض که یو نوم ټایپوم صایم. تاسو کتلی سئ چې زه دغه کوم د اډرس فیلډ چې ده دې ته راسم او له دې مخته ځم له دې مخته چې زه کله ولاړ سمه تاسو کتلی سئ چې ده موږ ته میسج راکوي why you must enter a value in a employee address field یعنی په دې کې به ته خامخا ډیټا انټر کړې او مخته کړلی سې بې له هغه ته مخته نسې کړلی. زه اوس غواړم چې باید دا د زیرو برابر یعنی زه دې مخته هم ولاړ سم او دلته چې زه شی نوشته هم نه کړم نو د دې لپاره به تاسو دلته ډبل انوایټډ کاما ټایپ کړئ. کله چې مو ډبل انوایټډ کاما ټایپ کړه او تاسې کولی سئ چې مخته ولاړ سئ نو خپل ډیټا یا خپل نومان چې دی هغه تاسې هیټ کړئ نور هم کې. نو همدغه پراپرټي د دې لپاره کار کوله. راځو وایو چې مخته بله کومه پراپرټي وله چې موږ د هغه په اړه باندې خبره وکړو د هغه لاندې ده انډیکس. انډیکس یعنې که چیرې موږ یاس ډوپلیکیټ وکړو یعنې که چیرې موږ ډوپلیکیټ غواړو او که موږ چیرې ډوپلیکیټ نه غواړو دا د دې لپاره استعمالیږي. او بله اخرینه پراپرټي چې ده یعنې په دغه ویډیو کې اخرینه پراپرټي ده هغه ده الاین ټیکس. الاین ټیکس کله چې موږ دلته اوکې کړو دلته تاسو کتلی سئ چې جنرل لیفټ سینټر رایټ که زه چیرې وغواړم چې لیفټ یې راولم یا رایټ یې راولم یا سینټر کې راولم نو زه راځم سینټر کلیک کوم او راځم دا سیووم. کله چې مو سیو کړئ راځو ډیټا شیټ ویو ته. ډیټا شیټ ویو ته زه کله راسم او د اډرس فیلډ ته راسم دلته که زه کله ټایپېدن شروع کړم تاسو کتلی سئ دا له سینټره شروع شو نو همدغه رقم تاسو کولی سئ چې لیفټ او رایټ هم کولی سئ. نو دا وې درې پراپرټیانې چې موږ په دغه ویډیو کې ډسکس کړې. پاته سولې نورې هم درې پراپرټیانې هغه به انشاءالله تعالی مخته ویډیو کې ډسکس کړو.